دا د وجیبا د هر مسلمان رور. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت ورځنی لاند او مهم خبرونه. د خوست ولایت د امر بالمعروف محتسبینو د مرکز په ګډون په 12 ولسوالیو کې له اماراتي مسؤلینو او ځایي خلکو سره په ناستو کې له هغوی وغوښتل چې په یاد ولایت کې له محتسبینو سره په ټولنه کې د معروفاتو په اقامې او د منکراتو په مخنیوي کې مرسته وکړي. د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ د امر بالمعروف محتسبینو له لوري د یادې ولسوالۍ له دیني عالمانو، قومي مخورو او ځوانانو سره د همغږۍ، د معروفاتو د اقامې، د منکراتو د مخنیوي او د بېځایه دودونو د مخنیوي په موخه ولسي ناسته ترسره شوه. د پلازمینې کابل ښاري ریاست د امر بالمعروف محتسبینو د خپل ورځنیو کړنو په جریان کې د غږیزو او تصویري رسنیو څخه لیدنه وکړه. په دې لیدنو کې محتسبینو د رسنیو له مسؤلینو وغوښتل چې د هغه څه له خپرولو ډډه وکړي چې پکې د پردي کلتور د خپرېدو هڅه شوې وي، او پر هغوی یې ټینګار وکړ چې خپلې ټولې خپرونې باید د اسلامي امارت د پالیسۍ پر اساس ترسره کړي. د غرض د لوګر ولایت د امر بالمعروف محتسبینو د مرکز پل عالم اړوند 28 جماعتونو له ملا امامانو، قومي مخورو او ځوانانو سره د همغږۍ په ټولنه کې د معروفاتو د اقامې او د منکراتو د مخنیوي په موخه ولسي ناسته ترسره کړه. په دې ناسته کې دیني عالمانو، قومي مخورو او ځوانانو په دې ولایت کې د محتسبینو کړنې وستایلې او له هغوی یې وغوښتل چې په ټولنه کې د معروفاتو د اقامې او د منکراتو د مخنیوي په موخه خپلې هڅې نورې هم ګړندۍ کړي، څو په ټولنه کې الهي احکام پلي او د شته منکراتو مخه په تمامه معنا ونیول شي. بلخوا د کندوز ولایت د 9 ولسوالیو د امر بالمعروف محتسبینو د یاد ولسوالیو له اماراتي مسؤلینو سره په ناسته کې له هغوی وغوښتل چې خپلې کړنې د اسلامي نظام د پالیسۍ پر اساس ترسره کړي، په بیت المال کې له خیانت کولو ځان وساتي او له خلکو سره له نیک او غوره چلند څخه کار واخلي. دفاع د فتنو شیطان په مخ کې سپر، امر بالمعروف نهی عن المنکر، امر بالمعروف نهی عن المنکر.